قتادہ رحمت اللہ علیہ وی صد پاسا ویا کالو ترسیدلیو مقاتل سے بوائی 75 پنزاویا کالو فضیل رحمت اللہ علیہ وی اویا کالو زجاج رحمت اللہ علیہ وی شپیت کالو نا مختلف قولو نئی واملاتی عاقرنا بی بی زما چکم نے شندوا یو قول بلدار چ عمر نحنوی کالو یو قول دا چ دونوی کالو بل قول دا چې وصل لس کالو متضاد اقوال مورخینو کړی دي او د بیبي عمر اتنوي کالو قال پسوی جبريل علیہ السلام دتا قال کما قلت لك څنګه چې ماتا توي كذلك الله درنګ خدای تعالی يفعل ما يشاء یعنی يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې د خو خوین د فعل نسبت چې خالق توشي مراد ورنه خلق وی کول نه خلق وی دغه رنگي کذالک الله یخلق ما یشاء دلیل په څه دی ګور دلته زکریا علی السلام ته خدای تعالی بچي ورک تعبیر ته په يفعلو سره وک یو پانه واړه وای تاسو آیت نمبر 40 اختلال شي مریم بی بی ته خدای تعالی عیسی علی السلام ور کړي قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشرنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء دغرنګ خدای تعالی پیدا کوي هغه چې د خو خوي ګورا دا هغه يفعلوا ترجمه دلته په خلقو باندې وشو تفسیر القرآن بالقرآن دی دا د کول او د کسب معنا باندې کېته نه بعض تبلیغی حضرات تر خدای کوي چې دلیل ته وغواړي او يفعل ما يشاء يفعل ما يريد دا يفعلوا په معنا د خلقو سره دی دا د یکسبو د کولو په معنا نه دی کسب نسبت خالق ته د جبریه عقیده ده یو ذراجی فعال لما يريد بل ذراجی وهو الخلاق العليم خلاق د فعال معنا ده قالوا زكريا عليه السلام ربي رب زمان یا وی ویل اے رب زما اجعل لی آیتن اگرز مال علامہ دلیل و علامہ دا ولی تصدیق خود دو کنه بیا ولی علامہ غواړي صدی رحمت اللہ علیہ وی دیر پر علامہ غواړي چې دا القاگان دوی تکیږي دا ګمانو چې دا رحمانی دا کمن الشیطان رحمانی دا کمن الشیطان دا خدا را د صدی رحمت الله علیه صوفیه او د اقوال خلاف دا زکا صوفی کرام وی چې الهامات او فراست د پیغمبرانو د مکاشفه دا او مکاشفه د زړه پستر ګولیدلی ما کذب الفؤاد ما راغه کې دروغ نوي ای کې دروغ نوي بیا دروغ او شیطانی وهمونه خو په کشف کی چې هغه په شیشه د نفس کې رؤیت ته مکاشفه کې نوي نراجح قول دار چې دا سوال زکو کچ رب جعل لی آیا لتبادر الشکر دا چې بیا حمل راځي او څوک الاباد پیدا کیږي شکرې بیا ادا کوم اوس را ته خانه وخه چې یقین می نورم مضبوط شي چې اوس نه شکریا ادا کوم په شکر شروع شم علامه د حمل د مرئ زماره وخیا قال او ورته جبريل علیہ السلام آیتک علامستا چرام اللہ تکلم الناس اے اللہ تقدر ان تکلم الناس قدرت بن لري چې ته خبرو کې خلق سره ثلاثه ایام درې ورځې عطا رحمت الله علیه مراد د دین روزه ده درې ورځې روزه ونی سو غږیږه ما نو دا خو علامه نشو دا خو علامه نشو علامه خود سیوشي چې خارق العاده شنه د عادت خلاف دی د په خپل دروژونی سی او غږیږي جنونو دا څه علامه شو او دې ته وی کوم دا وی چې معنا دا و چې قدرت بنلري چې خبرې وکي دا په نسبت د ګونګیتوب راشي پیغمبر لغدانو قصد نه ګونګې نه وو مونږ کولې شو ذکر کولې شو هر کاری کولې شو فقط د خلکو سره مصاحبت ته مکالمه نشو کولې انو قصنو ترک مجالست او صحبت د خلکو سره اس خبرې کول دا خو کمال دی دا خو سنو قصنه دی
قدرت بنلري ان تکلم الناس چې خبرو کې خلکو سره ثلاثه ایام الا رمضان مگر په اشاره یا کتابت الارض یا په حاجبین او یدین او عینین او شفتین او باندې اشارت ته واذکر یاد وار ربک رب کریم خپل باللسان والقلب کثیرا ډیر علی کل حال وسبحوا منذ بالعشی په وخت د عشی کې نه بعد الزوال والابکار او په وخت د صبا کې صلات فجر الى الضحى کما كنت تصلي او یاد کاغه وقالت الملائکه چوی فرشتگانو مریم بی بی لرای جبرئیل علیہ السلام ورتوی اے مریم بی بی ان الله یقینا باری تعالی استفا کې غره کړی تعالی را بالاسلام والعباده وطهرک او پاک کړی دی تعالی را د کفر او د شرک او د ادناس او غیر او شکوکنا واستفا کې غره کړی دی تعالی را لنساء العالمین په بیانو د عالم باندې نه علی نساء عالمی زمانه کې یا مریم اقنتی اے مریم بی بی اقنتی اے اتی للقیامہ فمانز کی دا قیام دی اگت کا یا اقنتی مانا اخلصی خالص کا عبادت خپل ربی کی یا اقنتی وعبدی لربی کی یا اقنتی اطیعی لربی کی رب کریم تے اطاعت کوا واسجدی سجدہ کوا ورکعی رکوع کوا مع الراکعین من اهل الصلاة زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال لري هغه دا چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين امام سے وایي چې دا څلور اندامونه انزل فرض دي او په دې کې دا ترتیب فرض نه دی چې چا مخکرستو کړل او د سکیږي نو دلتم وهابیان اعتراض لري په امام سے باندې چې باری تعالی یو ترتیب باندې واو راوړی دی او واو راځي د ترتیب د پاره نو فلهذا کم ترتیب چې قران کریم کې دی دا فرض دی کوم والیکم ترتیب فرض غني او وهابیان هم فرض غني نو د احناف د خوانه به جواب دا ورکوي چې واو للترتیب ناراضي واو راضی لمطلق الجمعیت تقدیم تاخیر اعتبار پکې نه وی دلیل ور باندې وسجدی ورکعی ده رکوع په سجده مقدمه ده او حال دا دلته سجده پر رکوع مقدمه راغلی دا ولی مقدمه راغلی د پاره دا دی چې نساء العالمین کې التنن راغلی دی ورکعی مع الراکعين اور کوئی ولی خاص کړه چې دا يهودو پشان مونږ مکه و چې دا غي په مانځ کې رکوع نشتا دا هغه خلکو پشان مونږ کو چې رکوع ولري ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا سچ بیان شتا تا دا د اخبارات د غیب نه ده نوحیه وحی کوم د الیک تعالی را وحی مونږ کړه وما كنت لديهما نویت د دوی سره از پاغه وخت کې لقون اقلامهم چې دی غرزول قلمون خپل پنهر د وبو کې ايهم يكفل مریم چې کم یو به کفالت کوي د مریم بیبي یعنی اخلی به مریم به تربیه پارا دلته عابدین کشفیانو ټول کنا بیت المقدس کې اولیاء جمع کشفیانو بیبي چې راوړه جنې ته چوکتل ډیر لوی شان والا و تخکارا شوا وای پیجندا یو وی دا بز ساتم بل وی زبې ساتم پدی پلانج شو پچا چولا قرع پاغه قلمونو سره شو چې وبوته غردول نو نبی علیہ السلام توحید اخبارات د غیب مونږ ته دی وحی کړی دا سینه چې ګنه تعال ته موجود وي رد په حضور جسدی باندې رد په حضور جسدی چې څوک وایي چې نبی علیہ السلام ارزه کې حاضر جسدن ما كنت لديهم تلتوینا جسدن ما كنت لديهم اذ باغ وقتها اذ يلقون اقلام يوم يكفل مريم وما كنت لديهم نویت اغا دوی سرا اذ باغ وقت يقتسمون چې دی جګړې کولې یعنی معنا مکالمه بالحجت کولا په تربیه د مریم بیبي کې اذ قالت اغا وقت یاد کوي چې وی مریم بیبي چې وی فرشتگانو
مریم وی ته یا مریم ان الله یبشرک یقینا خدای تعالی ورکړی تعالی به کلمتنا پيو کلمې سلام دا عیسی علیہ السلام دی یعنی په یو ولد سره زیر درکې چې دا من الله مخلوق دی په کلمې د کن سره نو ځکه ورته کلمه من هو وایي اسمه چنم ددوا المسيح وی دی لقب شو عیسی ابن مریم علیہ السلام مسیح یا په عبرانی کې ماخوذ د ماشح او د مشیحانه ده دا معرب د ماشح او د مشیحا ده او عبرانی کې ماشح او مشیحا په معنا د مبارک راځي دیم د برکت نډکو وجعلنی مبارکا اینما کنتو د داوا په مشمتوب کې کړي وا دویم یا خدا خود مسیح معنا وا یا ورته مسیح زکوي چې ما مس زاعه الا برئا یو بیماری بلاس پر اخکل نه دی مگر اغا جوړ شوی دی څوک به چې مسح کړه به جوړی دا نو مسیح دې ډیر مسکون کې بیماران ورته ډیر راتله دجال تم مسیح ویل کېږي مسیح الدجال اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال نو هغه مسیح په کومه معنا دی هغه ته چې مسیح وایي په دې معنا چې یو سترګې ممسوحه ده یو سترګې مسح ده یا ورته مسیح ځکه وایي چې دا د کثیر سیاحت نه دی او هغه په لږ وخت کې ټولي دنیا کې ګرځي سیاحت کوي او عیسی ابن مریم عیسی معرب د یسوع دی او یسوع په عبرانی کې سید تویل شي سید وجیهن پالکون دکې چې مخور دی مخور ذل قدر والشرف دی فی الدنیا عند الناس والآخرة عند الله او دې من المقربین الى الله فی جنات عدن مقربین دی مخلوق ته د وجه نسبت کې دی شي پښتو کې دانات خوانان د دینه تعبیر پر رویدار باندې کوي رویدار اشعار کې وی رویدار مخور موسی علیہ السلام پشان کې راځي کان عند الله وجیها د مخور او د عیسی علیہ السلام پشان کې راځي وجیها فی الدنیا والآخرة د مخور معنا دا چې دا مخه چې چاته مخامخ شي هغه لحاظ کوي نو کچر ته خالق ته د خپل مخ ورتاو کې چې خدای دا کار وکي دعای قبلې او که مخلوق ته مخ راتاو کې نو خلک خبره مانی دا مخور ويكلم الناس في المهد خبري وکي خلق سرا في المهد په زمانه د طفولیت کې یا في المهد په غېږ د مور کې یا په زانګو کې وکهلنا او په وخت د بوډاوالي کې یعنی ورستو د دیر شو یا سلوختو کالونا بیا به خلکو ته خبرې کوي په نبوت سره ومن الصالحین او دیر مرسلیننا صالح بیا راغی مراد مرسل لی قالت وی مریم بی بی ربی اے سردار زما جبریل علیہ السلام یا ربی اے رب زما ان یکون لی سنگ من این یکون لی کم نبی مال ولد غلام لکا حال دار نه د مسکړې مال را بشر نه په حلت سره نه په حرمت سره قال او ورته جبريل عليه السلام كذلك كما قلت لك لكما چې درته ویل دغرن الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا کله چې فیصلو کې او ارادو کې امرن د یو کار فانما پس یقینا خبر دا یقول وای رب ذل جلال اغلرا دا له زمیر چا تراجی کې مرتبه علمی تا کن شا فیکون پس هو یکون وغا مقشانت کی پس عیسی علیہ السلام پیدائش بار کی ویل چکن ولدن بلا اب بنا ولد بلا اب پیدا شا فیکون فهو یکون مغشان پیدا شا ويعلمهم الكتاب او خدای تعالی با عیسی علیہ السلام ته خودنه کوي کتاب او کتب د انبیاء یا الكتاب د کتابت او د خط والحکمت علم د حلال او د حرام یا حکمت د انبیاء ما سبق والتوراۃ او خودنه کوي خدای تعالی د تورات په بطن امه والانجیل او د انجیل ورستو د خروجنا د چې د مور نه پیدا شونه د تورات یادو
روایاتو کې راځي چې مور بیبي و غوږ کې خدا نو عیسی علی السلام به د مور په خېټه کې د انجیل تلاوت کولو. پنځ پیره به چې دا خو ما عقل نه مني، ستا عقل چې اومنل بیا خو آسان را بیا خو تم کولای شي. کمال دار چې ستا عقل نه مني ځکه معجزه ده کنه. کرامات او معجزه خو عقل نه مني، دا خارق العاده وی. ورسولا الى بني اسرائيل اي وارسلناه او لیگو مونگ دلرا یو نرسلوه لیگو مونگ دلر بنی اسرائیل ترسولا قیدو لگو فلما جاهم ہر کلام چراغ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم لر در رسالت پٹیم کی راغ ورطا نو قال لهم ویوی دی قوم لرا انی یقینا ذا قد جیتکم رات لکنی ماتا ست بی آیتنا پس معجزاتو علامو سر پا تصدیق د نبوت زمان ربکمان قومیان ورتوی ومل علام علامت صدا دے ورتوی انی اخلق غدادا چزا اخلق اصورو صورت جوڑو مستاس دا پارا من التوین دا خطنا کہ حیات التویری پشانتر شبه دا مرغا فانفخو پیز پوکیکم فی پاغی کی فیکونو فیسویرو گرزی گیاغا تویرن مرغا بیزن اللہ بین السماء والارض بطویران کئی الوزیبا یوم دا معجزہ دا شپږ ځای دې معجزات او بیان د عیسی علیہ السلام راغلي دي. سورۃ صافات 98 نمبر آیت کی اور سورۃ انفال 30 نمبر آیت کی، سورۃ قمر 20 نمبر آیت، سورۃ نمل 50 نمبر آیت، سورۃ مائدہ 19 نمبر آیت، سورۃ انعام 115 نمبر آیت، سورۃ توبہ 9 نمبر آیت. خپل مقاصد لپاره راوړل شوی دي. دلتا مقصود چې کوم دی دعوت دی نصرانیانو د وخت نجران. خفاش ورته جوړ که خفاش د خټینا شو پرک چې ورته وای شما چې می وین شو پرک دا شو پرک ما خام نه باد چلوزی دای ورته مصور کې جوړی کړه خټینا پوکې ور باندې وکي او چوفه چې په وکوالو توالو اډیر جاهل قومیان دی ورته وای دا خو سحر او جادو ده. هل عندك غیر ذلك سبل معجزه لري کنا عیسی علیہ السلام ورته یو بلم لرم و ابرئ الاکمه ز جوړو ما الاکمه مرزا دی لاندم. دې زمانہ کې ډاکټرانو چرچاونو ډاکټر خو کا اپریشن کوي مرزادیړون ته نه شي کولای کنه. نو معجزه د سي معجزه چې خلق حیران کی عاجز شي. زجوړو مل اکما مرزادیړان دا په مجازي نسبت باندې چاته کافر موای. عیسی علی السلام د سينوي چې خدای تعالی زما په دم ژوند کوي وی زئی جوړو ما باذن الله زئی جوړو. نو دا جوړون کې خدای نو خالق دا مجازي نسبت دے سبب پکې دیو. اخلق زئی پیدا کوم زئی صورت ورغونم مصور خو خالق دی نه دی. دا مجازي نسبتون قرآن کریم دک دی په معمولی خبره چاته مشرک مو وای. ورن دی ور تراوست چې دمه کاغم جوړ شو وی دام جادو را تخکاری سبل لری کنا ویاو و ابرئ الابرصام برگی مرض والا تشفا ورکو مغم جوړو ما باذن الله هغه باذن الله ټول سره لګي. ویدام جادو دبل لری کنا وروح الموتى باذن الله مړ ژوند کوم نو ژوند کول خو خدای تعالی کار دا مجازي نسبت دی باذن الله زمړ ژوند کوم باذن الله. خلج دا پنځ پیرین پاغه وخت کې نو عیسی علی السلام ته مشرک ویلې ولا ذو بالله وی دویلی چې وحی الموتى زمړی ژوند کوم دا مجازي نسبتونه دي. څلور مړی ژوند کړه یو مرګره او حاضر نومیدا لوري ورتراله چاغه بیمار دیتا غوړی دم تراشا وی ملمان ناس دي روانه وا سوچ عیسی علیہ السلام ورتلا غمړو پکټ کې چولې مقبره ته روان کړو وی کې دی راکټ تاسو تما ویلو چې زمړې ژوند نکوم کدا ژوند دې شي چرته منای می بیا ویچا
چوفی پیو کرا کینا سجامی واغستا کټی پیوګه کیستا کور تلاړ ډېر وخت ژوند دی وو یو بلا بډای خزاوا قومیان ورتوی دا تا د سره مصلحت کړو تا ورتوی له سترګې پټې کې چې ما چوفو ک بیا رانه ښه دا تاسو مصلحتيان وای دا حضور انجوال دستا ممکن سے غریب څوک منشي بیا مونږ ته وایو ښا یو بډای خزاوا راغی لور مړ زوی مړ شو بل څوک لرلم نه ابن العجوز باندې راغی نه تعبیر شوی دی ورغه چې چوفي په واچو هغه مخش وینه دا مصلحتونه دي ابنه العاشر دا غوخ عاشر عشر به چټولو دا غزوي وو لوري وا هغه مړ شو ودا هغه چې چوف کړه هغه مړ ژوندې شو وینه نه مونږ یو زول قبر تا ته خي وغره ژوندې کدي خلکو سرستان دیوالې نه دي دا مصلحتونه دي نوح علیہ السلام یو قبر ته ودرېدل ودا ژوندې کدا هغه زوی سام ابن نوح علیہ السلام هغه وخت سره خلکو هغه ځای له خطا کړي دا هغه قبر سي موړه کې او خلکو بل ځینې ډېرې جوړه کړي و عیسی علیہ السلام چورته ودرېد دې خوا موړې تراغه موړې نه خوره په دلاس کې راواچو دا څه شي دي موږ نیم خبر دا سام ابن نوح علیہ السلام د زوی د سام د پوند خوره دا دای پوند دا دا ژوندې کوم درته ویا حکم باذن الله غمره پاسه سره د ګری وختانه تک سپینو وستاسو وخت کې خصبنګری خلق نو کنه دا ول سپین شو وې چې تا رقم باذن الله आवाजو کې زما ګمان راغی چې ګنه قیامت برپا شو اوس پوری تورو او په دغه یو आवाज باندې ارته سپین شو هغه نور ټیم نو یې برته پرېو زبستا ته مرګ دی هغه دعا وکړه چې ما ته لږ دعا وغواړه چې دا ځن کدن سختي آسان شي دعا ورته وکړه نو هغه وویل چې دا اتلس وکاله شویو اتلس نم زیاد دي ځکه اتلس وکاله خود موسی علیہ السلام شوی دی عیسی علیہ السلام نوح علیہ السلام دا غینم ډیر مخکې دی دومره کلونه شویو وی چې زماغه د زنکدن ترخواله وسم په الف کې پروت دی نو دعا وغواړه چې بیا را باندې زنکدن رانش دعا ورته وکړه واپس مرش قومیان ورته وی سبل معجزه لري کنا ویا او بلم لرم نبئکم خبر در کوم تاسو ته بما فارستا کولون چې تاسو خوریا غدوتن واشیا وما هغه تدخرون چې تاسو ذخیره کوي په کورونو کې فیدوتکم ما تا غم معلوم دي چې تاسو کور کې سپټه خزانو کې ساتلې دي ان فی ذلک یقینا قد یشیو کې چې ما در طویل آیت لخما قدل الاستاس لپاره ان کنتم مؤمنین کای مصدقین نو ایمانین وجئتکم راغلین تاسو ته په حال کون زما کې مصدقن تصدیق کون کې زما بین یدیا دا هغه چولن زمانه من تورات او دې د پر راغلم له حلت حلال کم تاسو لپاره بعض الذی باز هغه حرم علیکم چې حرام کړی شو پتا سی باندې لکه شحوم البقر والغنم یا د خالی او د ښکار وغیرہ وجئتکم راتلمی کړي تاسو ته بیاات په دلایل سره من ربکما فاتقوا الله فاخشوا الله فيما امركم اليه توبوا اليه واطيعوني زما اطاعت کوئ اوس وخت د نجران تدا خای چې داغه نقلی دلیل مواورین قوم تاغه دا دعوت ورکا ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر هر کلا احس عيسى منهم الكفر چې حس کین علم پویشا عیسی علیہ السلام دینه په کفر او په اصرار د کفر باندې قال ويل من انصاري الى الله سوق دي امداديان زما الى الله يعني مع الله على اعدائه قال لي حواريان نحن انصار الله انصار دين الله دولس نفر دا اصل کې حور په معنا د 20 باندې راځي سپین حورانو تم حوري زکوي دا سپینی زیاتی او دی ته حواریان زکوي چې لبسونه ثياب البيز دی بسپینی جامې غوستي سم صوفیانو
او یادا چې دی دوبیان او قصارین یحورون الثيابا جامو ته سپین رنگونه ورکول ای بيدونها. او ضحاک رحمت الله علیه حواریان ورته ذکر وی لصفای قلوبهم صوفیو زړونه صفاو سپین سپین زړونه. څوک ورته سیادین سمک وی ښکاریان د مایانو، څوک ملاحین کشتیبانان، معروف دا چې دا دوبیانو. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون اے وعلم شهادت په معنا د علم دی. ذکر اس کو ان راغه ان رانغه وعلم پویشن ته عیسی علیہ السلام بأننا مسلمون مقرون بالتوحید. ربنا اے رب زمون آمنا بما انزلت من الكتاب یعنی الانجیل واتبعنا الرسول دین الرسول عیسی علیہ السلام فاکتبنا ولک من ما شاهدین فجعلنا مراد د شاهدین ابن عباس سے بھئی امت نبی علیہ السلام دلی تکونوا شهداء علی الناس نفاکتبنا ما شاهدین من د امت نبی علیہ السلام کے مشمار کے. عطا رحمت اللہ علیہ مراد د شاهدین انبیاء علیہ السلام دی فجعلنا ما شاهدین یوم القیامہ ان مال انبیاء راغی صف کے مدرے. مقاتل رحمت اللہ علیہ مراد تن صادقین اولیاء دی ومکروا او دی فریب جوڑ کن یہودیانو قتل دا عیسیٰ علیہ السلام تا ومکر اللہ جزاد مکر ورکڑف تعالی دی لران فقتل دا مشر دی بانی چی تیتیانو سو چی وردن نشو اغت برلالو چی واپس راغے اغا خپل مشر په شکل د عیسی علیہ السلام گزارنے پہ اکڑ مڑکا ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم شبا چولے شی و دوی لرا په مشر دی باندې یو تاویل دار. والله باری تعالی خیر الماکرین غور جزا ور کون کہہ دے ماکرین لرا فریبگاران لرا. آغا وقیات کچی خدای تعالی اے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً زچر متوفی کو چتون کے استائمان زان لرا پورا یا متوفی کا منیم کو دکون کے استائمان. حسن بصری کلبی ابن جریجا اغید متوفی مانا سکی انی قابض کا ورافیو کا الیا من غیر موتنا وافیا زوچتون کے استائمان وافیا پورا دی اوچتو ما متوفی مانا دوافیین دے پورا دی اوچتو. ربی ابن انس رحمت اللہ علیہ وی مراد دلتا دو وفات ننہم دے انی متوفی کا انی منیم کا زود کا ان کے استائمان. لکا بلز رب ذوالجلال فرمائی هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم من نهار. تاس وفات کئی دشپے نشپے وفات نہ دے خوب دے وفات کو مانا دا خوب سر دے. قیدینانو مضبوط دلیل امدار چاغی اول دا عیسیٰ علیہ السلام مرگ در تصابیتی دا آیتون پیش کئی قیدینین چا عیسیٰ علیہ السلام مرگ دربانی امانلو بیا دویم زور پا دی لگئی دویم مقدمات چی مہدی و عیسیٰ علیہ السلام یو سڑے دے. بے دریم مقدمہ پیش کی در تدا چی غلام احمد قیدینی اگا مہدی و چکم پا حدیثو کی ذکر شوئے دے لہذا مہدی و عیسیٰ چی رست راجی یو سڑے دے نو د دعوت عیسیت کړي و چې زغه عیسی علی السلام يم چې اخر کې راکوزيږي. مقدمات د دادی ما کتب کتلی دي د دې بدري کتابونه ما مطالعه کړی دي. دی اوله مقدمه زور دا لګی چې د عیسی علی السلام مرګ دا اول لازمی خبره غني چې دا مړ دی دا پاسمان کې نه دی. دویم مقدمه در تدا مخی تقدی چی هر کل آغا مرده نو مہدی آخر زمان او عیسیٰ علیہ السلام چی رست را روان دی دا دو ندی دا یو سڑے دے. اغا حدیث پیش کئی چی لا مہدی الا عیسیٰ. اللہ مقرطبی پا تذکرہ کے پیرت کرے چی حدیث ضعیف تے لا مہدی الا عیسیٰ. او درین بیا دے دا مہدیت دعوی شروع کئی چی دا غنم بسش احمدی زمانو محمد دے غلام احمد آغی طرف تبیغا حادث راخلی زان مارا کی نظام اغا مہدی ما چکم پا حادثو کے ذکرو او اغا عیسیٰ یو سڑے دے
نو عیسی موعود زیما چې کوم نبی علیہ السلام ذکر کړي. نو موږ بدل تر دې اوله مقدمه باطلو چې نه عیسی علیہ السلام وفات نه دی، ژوند دی. او جواب د دین دار چې متوفی کې په معنا د منیم کا زتاو د کوم، لکه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، په خوب کې وفات کوي. یا لکه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار، نو وفات په معنا د خوب سره. دا دویم قول. دریم قول دا چې انی متوفی کا انی ممیتو کا، ابن عباس سے پرے باندې قول کړي دي. خدای ته دو توجیه دي. توفاه الله 3 ساعات، 3 ساعت خدای تعالی وفات کو به ژوند کو اسمان. یا بل تاویل پکې دا دی انی متوفی کا بعد نزولک من السماء، زو وفات کوم کې استای مرستد نزول ستانه د اسمان نا، اسمان نه چرا کوش به دی وفات کوما. ورافعک الیو چتون کې استای انسان خپل لرا. نو که تقدیم تاخیرو کې نه دا څلورم قول وشي بیا. یا عیسی انی رافعک الی ثم انی متوفیک بعد نزولک من السماء، چې به دې کوس کم به وفات کو. یا انی متوفیک انی منیمک، بیا په حالت د خوب کې رافعک الی او چتون نزان. یا انی منیمک 3 ساعات، بیا داغه نه بعد چې کوم نه بیرته ژوند ورته خدای تعالی ورکړ. یا انی متوفی کمانو چتون کې استای موافین پورا ځان تریو چتو ما. ومطهرک اے منجی کنجات ورکون کې تعالی رحم پاکون کې استای من الذین کفروا، دا اقوال الکفارنا. یا نجات ورکون کې تعالی رحم کفارنا. وجاعل الذین گردون کې دا کسان می تبعو کا چې اتباع تا کړی دا، چاغه مسلمانان د امت د نبی علیہ السلام دی. قتاده او ربيع سے راځي فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، متبعين د عیسی علیہ السلام پر اشتیا کې قتاده او ربيع سے وایي چې دا مسلمانان زمونږ د دین دی، دی به اوچت کما. یا مان دا جاعل الذين اتبعوا كنصرانيان دی، او فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يهوديان دی. زګردون کې دا کسان هم چې ستا اتباع کړي دا چې نصرانیان دي، د پاسه د کافرانو چې يهوديان دي لا یوم القیامه. وګوره هر ځای کې بنی اسرائیل د انګريزانو نه چندې غواړي. بنی اسرائیل مغلوب کړل، نصرانیان په غالب کړل. وعده د عیسی علی السلام سره دا شوی و. انګريزان چې دي، برتانویان او امریکایان چې دي، دا عیسویان دي اکثرین په دوی کې. او بنی اسرائیل چې دا يهود دي. اوسم په بنی اسرائیلو کې چندا او صلا دا ټول امریکا ور کوي، خپل سن لري، غریب او خوار دي. ضربت علیهم الذلة والمسکنه، هغه په مقرره ده. دریم تاویل دار چې جاعل الذین اتبعوک کې خطاب نبی علیہ السلام ته شي. دا قول حسن بصری صاحب ده. جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، دا بعید تاویل دی، سیاق سباق نه لري. بیا خاص مال مرجعکم، پس زبا فیصلکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون چی دین دین. فاما الذین کفروا فوعدهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، فدنیا کے بالسیف والجزیہ، تاخرت کے بالنار، وما لهم من ناصرین. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم پربور کے خیط آرادی لرا اجور و مجرون ضیاء. او بالجملہ خلاصہ داخل تعالی لا يحب الظالمین. ذالک دا قصہ چی بیان شد عیسیٰ علیہ السلام نا پیدائش، ذالک نتلوہ دالول من ندیل رالیک پتاوان من الآیات. یعنی ذالک من الآیات وذالک من الذکر الحکیم نتلوہ علیکا. دا آیتون ندی قرآن کریم نا، دا ذکر حکیم ندی، دا نصیحت دے. حکیم مانا محکم دے، یا حکیم مانا ذی حکمت دے، یا حکیم مانا موافق دا تورات و دا انجل سرائے دا لوح محفوظ سر دی.
نتلوه چلول منگ دی لرالی کا پتاوانی یا ذالک الذی نتلوه علیک من الآیات اب خبر جوڑ شویان اغوی اعتراضو که چکدا ابن اللہ نوی نپلاری ولی نشت جواب ان مثل عیسی ان مثل تخلیق عیسی پیدائش د عیسی علیہ السلام عند اللہ بلا اب کمثل آدم علیہ السلام دا مثلیت پس کے دے پخارق العادہ کی عادت دا باری تعالی دا چی ابو یوزیشن ولد ورطور کی خلاف العادت کلا بغیر دا پلارنا عیسی علیہ السلام کلا بغیر دا مورنا حوا بی بی کلا بغیر د پلارو د مورنا آدم علیہ السلام دا خلاف العادت چې بیا څوک ونه وایي چې دا دهریانو غونېږي دي اسبابو پکې کار دی مؤثر حقیقی الہ دی خلقو چې پیدا کړ خدای تعالی آدم علیہ السلام من تراب نخورنا بلا اب ومن دی اول دلرا کن فیکن الحق اے هو الخبر الحق من ربک کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے ولد اللہ نہ دے شرک نہ دے فلا تکن من الممترین نبی علیہ السلام تے اور امت طاقت وائی فمن حاجکان دی دلائلنا بعد پس کا سوک دلیل بازی کئی تا سر پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کی رستو دا اغن چراغلے تا تا دا علم و دا بیان بس مباحل اور سرو کورتو آئے تعال اور آشئی ندعو من برو بلو ابناءنا بچخ پلا تاسو روبا سیب ابناکم بچخ پلا ونساءنا من بم روبا سو نساءنا ببیان اخپلے ونساءکم تاسم روبا سیب ببیان اخپلے وانفسنا من بم روبا سو زان اخپل اخپل بم روزو وانفسکم تاسم روزئی اس نبی علیہ السلام اور تیرازی چی مباحلو کو دشت تولال شو او بوایو خدای کا ذکرتا پا حق ام چی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے ابن اللہ نہ دے و رسول دے ولو شان لری خو خالق نہ دے معبود نہ دے کذا پا حق ام ندی تباو برباد و حلاک کی او خدای کا دا وفد نجران چرتا پا حق اینو ماتا حلاکت راولی رازو چرا سے خیری ہوکو مازی گرٹی موی سید سار تروزئی سار تروزو سہر ٹیم کی امام الانبیاء علیہ السلام اہل بیت و تراغے حضرت علی سے ابتوئی چرازان بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ توئی رازان حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مبارکان امرا روان کرلا بیا اتصادر راتو کو وی هاولائی اہل بیتی دام اہل بیت دین ابناءنا کی نوسرا روان کرلا نساءنا کی فاطمہ بی برا روان کرلا انفسنا کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ حضرت علی سے بہتے مبارک فلرالا یو ملا پدی کیو خیارو انورو تے اویل چرشتین پیغمبر دے قسم باللہ کا دشت طور سر لار شئی تباو برباد بشیا بس جزیہ اور سر امانائی آگے نبات قانی شو ٹیکس امانلو وی کچا ایمان روڑی ایمان دے روڑی کنی من بتاتا معاین ٹیکس درکو وقت نجران بانی پا نجران بنور حملے نکے خل گورنران و عاملین دراولی گا چلتا من سرائی والیانی ٹیکس بمن ورطورکو ثم نبتہل بیابا جزیو کو نبتہل مانا نتضرع و نجتہد فی الدعا پا دعا کے با کوششو کو فنجعل ابگردو یعنی فنقل ابوایو لعنت اللہ لعنت دخدیری زمون استاسو پا مینز کی علال کاذبین پا ان کو باندے اگا چی پخل تعالی باندی پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کی دروغو ایلی پاغ بلانتوین خیری بوکو دا آیت گورے پا حق دا تکذیب عقیدوی کی نازل لے دا پا عملی تکذیبونو بانی مچسپانا ہوئی دا خوارجو کار دے چې د مشرکینو ایتونه په مومنانو چسپانئی دا ټول مولیان او طالبان زی په زیبان لعنت الله الکاذبین په خپلو کې استعمالی او دا په حق د تکذیب عقیدوی کې دی ابن عباس سے ترجمه دا کې علی الکاذبین علی الله فی عیسی علیہ السلام چې انه هو الله او ابن الله او شریکه دا دروغ چې څوک وایي هغه دروغ متعلق حدیث ډیر دي کنه غین استدلال کوا خو دې دا دروغ عملی نه دي چې په خپل باندې او
جزیه مسله کې چا دروغ وویل نو پاغه بلعنت وی. تاسو شرقایت کې نه دی ویلي چې مسلمان باندې لعنت ناروا ده د اهل سنت په نس، حتی چې په یزید بم لعنت نه وی اهل سنت. دا په یزید ولی لعنت نه وی؟ ځکه لعنت په مؤمن باندې د اهل سنت رائے دا روانه ده، او دروغ خو کفر نه دی. دا دروغ عقیدوی دي، دا د ایمان نه وتلی په باندې لعنت ویل کېږي. ان هذا له القصص الحق، دا چې بیان شو خامخا دا خبر حق دی. وما من اله نتیجه دا او نشت معبود الا الله، اغا الله چې لا ولد له ولا شریک له، وان الله له العزیز الحکیم، خاوند حکمت دی، دوی نه وسم انتقام اخستې شخو صبر کوي. فإن تولوا پس کچر اعراض وکا د ملاعنینا او د مباهله تر حاضر نشو نو فإن الله یقینا خدای تعالی چې کوم دی علیم بالمفسدین، او فساد غډون کو باندې عالم ذات دی. دوی چې کوم جزیه ورکه هغه پیژني، کم چې به فساد لټه پټه پټه کې هغه پیژني، کم بچ ایمان راوړي هغه پته ده، عالم ذات دی. علمی دعوا او صریح دعوه په اخر کې رمعات شوا دي جن اخواتا حصہ ثانیه لګیدل په اثبات الرسالت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. الآیه ندیجنا دا آیت نمبر 100 اولا پوری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دا سلورم سپاره اولا رکو دا دویم رکو تردغه موضوع پوری دا حصہ ثانیہ دا سورۃ ال عمران دا اولا حصہ لګیدلی په اثبات التوحید و رد په نصرانیانو، دویمه حصہ لګیدلی دا په اثبات الرسالت باندې. پدې کې دا اهل کتابو د نصرانیانو څوارلس قبح بیانېږي. اوله قبحه په آیت نمبر 55 کې دا چې نسبت د ادیان باطلو کوي ابراهیم علیه السلام ته. یهود وای چې ابراهیم علیہ السلام یهودیو، نصرانیان وای چې نصرانیو. تفصیلی جواب راځي. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. تاسو صحیح تابعدار د ابراهیم علیہ السلام نه یې. ان اول الناس بابراهيم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین. دا دغه چې د ادیان باطلو نسبت به ابراهیم علیہ السلام ته کول د دې تفصیلی جواب ورته دی. دویم قبح د کتاب کفر بیاات الله. لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون کې داغه بیان. بل قبح تلبیس الحق ولا تلبسوا الحق لم تلبسون الحق بالباطل. بل قبح د دې چې کوم نه احتیال لارتداد الناس، تخلق مرتد کولو کې چلی نه جوړي. ډلې به راولې غلې ابتدا کې سار کې ایمان راوړی، ماخام پټین کې وای چې دا خو رښتینه پیغمبر نو مونږ خو دوکه شویو بیرته لاړ شي کفر کې دې شډیر سادهګان ځان سره راوړل. نو آمنو بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. دا حیله فی ارتداد الناس تا. آیت نمبر 3 کې بل قبح د دې بیانېږي توصیه په دین منسوخه سره. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. بیا څه تخویفات دی په آیت نمبر 22 کې. بل قبح د دې چې کوم دا خیانت فی اموال الناس ته. منهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه الیک.
بل قباحت داري چې تحریف الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. آیت نمبر 78 کی راغی بیان. لسم قبح نسبت الشرک الى عباد الصالحین. شرکی عقیده باندې وای مونږ ته پیغمبرانو دا وصیت کړیو ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. دا بشر لره نه خایږي چې داسي وای. فاسقم على ذلكم يسر. من الشاهدین دوی د داسې پیغمبر منکرین دي. بیا زواجر او تخفیفات دی پایت نمبر 15 یا کې 12 قبح ارتداد دے سر تخفیف اخروینا پایت نمبر 15 یا کې 13 قبح افتراء په حل او په حرمت کې پانبیا علیهم السلام باندې دا اشیاء خو یعقوب علیہ السلام حرام کړی دي. نو داغه جواب را روان دی کہ کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. آیت نمبر 93 کې دا افتراء علی الله. دا در لسم قبح شپارسم قبح داغی کعبینا انکار دی چکم اسبق دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ او جمنی دی کعبی مبارک سر بنا دا اسلام کے حج تڑلے دے للہ علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا اور سر ضمن راضی. نو خلاصہ دا چې د اهل کتاب دومره بیکار خلق دي چې د بیکار دین نسبت ابراهیم علیہ السلام ته کوي، ادلال العوام کوي، کفر بالآیات کوي، تلبیس الحق کوي، چلونه جوړي د ارتداد الناس د پاره، وسط په دین منسوخ لري، خیانتګر خلق دي، محرفین الكتاب دي، صالحین و عباد ته مشرکان وای، ارتداد خپل مرتد کیږي دوباره، حل و حرمت کې افتراء په پیغمبرانو لري، اسبقیت د کعبه منکرین دي، دا اوستاسو د ارتداد کوششیان دي. نو دا سه بیکار قوم دوی ته یا رسول الله ته دعوت ورکه پتا تبلیغ دے، باقی ہدایت د باری تعالی کار دے. دا قبح فقیر ذات نو باسا ومن کی تخفیفات شته دي. قل هو یا اهل الكتاب تعالوا راشوا الى كلمه کلمی د لا الہ الا اللہ لرا اسی کلمہ سوائن چ برابر دا مستوی برابر دا بیننا و بینکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا دویم جز چ محمد الرسول اللہ دے دا خطا سلانم مانی نو دی اولی تا خراشی چ لا الہ الا اللہ دا ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ قول خو پریگ دے کنا لا الہ الا اللہ خو امنی دا کلمہ خو برابر بیننا و بینکم دا خو ار دین کی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نو دی اولی حصی دا لا الہ الا اللہ خو برابر بیننا و بینکم دا دیتا خراش شرک خو پری دی کنا. یا کلمہ غدا اللہ نعبد دا چمنگ با عبادت نکو الا اللہ غیر اللہ ولا نشرک بی شیئا من المخلوقین ولا يتخذ نبنس بعض زمون بعض الاربابا شریکان من دون اللہ. مراد دار باب نسوک دے بوتان دے معبود گرزول من دون اللہ دے. اکرم رحمت اللہ علیہ اربابا مانا
باز بمن باز تا سجدی نکو مسجد بین گرزو لکدا کار یہود و نصرانیانو کڑو. ابن جریج رحمت اللہ علیہ وی ارباب مانا دارا چی پحلو پا حرمت کے بے مطاع نگرزو داس یو شے چی دن کے حلال دے یو سوک ورطا حرام وی منگ با پسی نزو او که حرام دے سوک ورطا حلال وی منگ با پسی نزو که منگ ور پسی بیام لعلو دا شریعت پا خلاف ندا رب من دون اللہ جوڑول دی. ار مطاع نخوا مطاع پحلو پا حرمت کی. بعض اہل حدیث راخلی او دا تقلید پرت کے لگئی ویتاسو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ رب من دون اللہ گرزولے دے داغ محللات گنی محرمات گنی دچا محرمات گنل دا رب من دون اللہ نہیں محللات گنل دا رب من دون اللہ دے او محللات گنل دا رب من دون اللہ دے. دی خبر بانزان پو یوئی گوری دی دا حدیث پیش کئی چی عبی بن کعب سے نبی علیہ السلام نا پختنو کڑا یا بل صحابی دی چی من خرب من دون اللہ نو گنلی پیولی دا آغی چی اوشی تا حرام اویل او با حلال تاسو با حرام گنل ویاو ویاوی با چی حلال گنل او با حرام تاسو حلال گنل ویاو ویدا رب من دون اللہ گورا حلال حرام گنل حرام حلال گنل دا رب من دون اللہ دے چی دی کی دی سڑی پا قول پسلار شئی. او حلو حرمت حرام قطعی دی کچا اصول ساسی نور الانوار قدرم ویلین نو حرمت کی کم دے پا خبر واحدم ثابتے دے نشی پاتلا دا دا امام ابو حنیفہ پا قول بسنگ ثابت دا خو زمان اصول دی زمان اصول دانوی چا حرام پا خبر واحد دلیل زمین ثابتی قطعی دلیل غواری نو قطعی دلیل کتاب اللہ دے اجماع متواترہ قیاس متواتر حدیث متواتر دے پا قیاسیات و حرمت دا سر ثابتی دے نشی دا اصول زمان دی نو دا دی اختراع دا خود خی سوک چی او شیع حرام دے پا دین شرعی کی امام ابو حنیفہ حلال کرے دے امون حلال گرن دے حرام تا حلال ویل حلال تا حرام ویل خو کفر دے او دا نسبت سوک امام سب تکولش چا حلال قطعیہ حرام کری و حرام قطعیہ حلال کری دا دی سوکو خوی نمونک. نو مراد دا اربابنا معبود و مسجد جوڑول دی دا عکرمہ سے قول دے او دا ابن جریج رائے دارا چا مراد دا اربابنا مطاع دے فی غیر شریعت اللہ او دا چی یو عالم دا شریعت حکم راخلیو یو نص در تا پیش کیو یو شیطا حرام وی نو دا محللات محرمات گرزول ندی دا محرمات گرزول دی او محللات گرزول دا خوبا کیا کرنا کہ دینا کہ تکافر کیے گی. نو رب پا مانا دا مسجد دے یا پا مانا دا مطاع فی غیر سبیل اللہ سر دے ہر مطاع نہ دے مراد کہ ہر مطاع مراد شی آیت نمبر اتیا تلاڑ شی ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا دوی دا ارباب مانا پا مقلد و پا متبع و پا مطاع سر کئی امام جوڑولی وی ناروا دی نو که دا ارباب یواز اندغا مانا یہ خیر و شر پکی نلگے نو امر نکی پیغمبران تاسو تپدے چه تاسو انی سے فرشتے او پیغمبران اربابان دا دوی مانا دا مطاعان و امامان ولی پیغمبران خلقو تا امر نکی چه پیغمبران اتباو کئی اخو امر کئی پدی بانی سنگ رب ذوالجلال وی چه اگوی پدی امر نکی چه تاسو پیغمبران مطاعو نیسی پیغمبر خوب مطاع نیسی اطاعت بینی که تب مطاع امام بستی نخپل بوئی چه مراد دار بابنا مسجد دیں مسجدا تاسو دا پیغمبرانا مسجد منیسی یو پیغمبرم چاہتا نوئی چه بل پیغمبر مسجد کیا یو پیغمبرم چاہتا نوئی چه بل پیغمبر سکئی دس مطاع جوڑ کئی چگینی اگر دا خدای دا قانون پا خلاف خبری خلاف خبری کئی نو مانا دا مسجد چوش دا راجح دا
فقال الله رب کریم فرمائیں یعنی پابو عن ذالکا دو انکارو کدی دعوتنا رب کریم فرمائی فإن تولوا کہ اعراض کدی فقولوا نویتا سے مومنانو فقولوا اشهدوا ویتا سے چے گواشیتا سے یعنی وعلموا انتما پوشیتا سے اہل کتاب باننا مسلمون اے مقرون له بالتوحید یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم اے فی دین ابراہیم نصرانیان وی چه زمون پا دینو او یہودیان وی چه زمون پا دینو ولی پا دین ابراہیم علیہ السلام کے جگڑے کوئی حال دار ما انزلت التورات ندے نازل کرشو تورات و انجیل چه منشا دا یہودیت و دا نصرانیت دا دے کتابون نوا ندی نازل کرشو دا دوال اللہ من بعد ابراہیم علیہ السلام افلا تاقلون عقل نلر دمرا نپوئی گئی دا دسی مثال لري لکه دیوبندی وی چې هغه مسلمان دی چې دیوبندی وی او بریلی وی چې هغه مسلمان دی چې بریلی وی او تو ورته وی چې ساده ګل عقل نه لري دیوبند او د بریل دی سولوشل کال کیږي او د اسلام او اسلامی دین سره پاسه 1400 کال شو ته څنګه د اسلام په دې کې راغونډه اسلام دې کې مرا غونډه یا لکه یو بریلی وی چې امام ابو حنیفه بریلی او دیوبندی وی چې امام ابو حنیفه دیوبندی او تو ورته وی فلا تعقلون عقل نه لري تاسو رقم مقله خبره کوي دیوبند خو اوس پیدا دی غډیر په خاطر شوی د سی دلیل ورته وی چې وخت کې يهودیت نصرانیت د سره وونه او ابراهیم علیه السلام هغه وخت تیر شوی ها انتم خبردار تاسو چې يهود نصرانیانو هؤلاء کسانی حاججتم چې جګړې کوي تاسو کې لکم چې تاسو لوي پاغه باندې علم دی یعنی په کتاب تاسو کې د نبی علی السلام صداقت پروت دینو پاغه کې اختلاف لري جګړې کوي فلم تحاجون ول جګړې کوي تاسو کې چنشت تاسو لره پاغه کې علم ابراهیم علی السلام پشان کې ہوتا سره علم نشتا والله باری تعالی یعلم وانتم لا تعلمون ابراهیم علیہ السلام ډېر په خاطر شړو د مورخ ابن اسحاق را اداره چی من د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام کې 1515 کالو دا ابن عباس سے برای دا او د محمد ابن اسحاق را اداره چی 1515 کالو او پمن د موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام کې رائے د ابن عباس سے دا چې 1402 کالو او رائے د محمد ابن اسحاق مورخ دا چې 1915 کالو او مالکم به علمنا تصدیق د نبی علیہ السلام نه ای کوم جګړې لړۍ یا ما امروا به وما نهوا عنه هغه کې اختلاف لري والله يعلم وانتم لا تعلمون اوس د دې د قول تکذیب بیانای نو ابراهیم علیہ السلام يهودي ولا نصراني لیکن و د حنیفا مائل د ادیان باطلون حق تا مسلمان مخلص وما كان من المشرکین دوی بوائل چمون د ابراهیم علیہ السلام په دین صحیح روانیو مشرکین مکه بموائل جواب راځي ان اول الناس یقینا احق د خلقنا بابراهیم په دین د ابراهیم علیہ السلام پس په اتباع کې للذین خامخا کسان تبعوه چې اتباع د ابراهیم علیہ السلام کړي په زمند د کې وهذا النبی خاص کار دغه نبی علیہ السلام محمد ربی علیہ السلام دی والذین آمنوا مؤمنان د دین زمون دی والله باری تعالی ولی حافظ و ناصر د مؤمنین دی دریم قبح ادلال العوام دے دید عوام دا گمراہی کوششیان دی ودت طائفت من الكتاب لو يدلونکما ودت مانا تمنت ارزول ریو محبوب گنیو ڈلا دال کتابنا لو يدلونکم کلو مصدر یدے جملتا ویل مصدر توالوین ادلالکم تدلیلکما یو ڈل دال کتاب استاسو گمراہ کول چکم دی محبوب گنی حال دار ما يدلونا نہ گمراہ کئی دیون عن دین اللہ احدا یو کس لرا
الا انفسهم مگر ځانونه گمراه کوي تاوان دوی ته وما يشعرون او دوی نه پوهیږي پدې چې ان الله يخبر بذلك نبيه خدای تعالی او پیغمبر علیہ السلام په دې خبره یا وما يشعرون انهم يدلون انفسهم تاوان دوی ته پته نشتا ما يدلون کې استثناء مفرغه ده کلام غیر موجب مستثنا منه مقدره ما يدلون احدا الا انفسهم حکم سده اعراب پکې بحسب العوامل یا اهل الكتاب سلورم قبحا تلبیس الحق یا اهل الكتاب لم تکفر بالآیات تے لم تکفرون بآیات اللہ جو قرآن کریم نے یا تورات آغایتون چنات النبی علیہ السلام پکیو حال دار تاسجی تشہدون ان التورات حق یا تشہدون فيما بینکم چن محمد النبی مرسل یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل دا پنځم قبح دا ولی ګډوډوي حق د باطل سره او ولی متکتمون الحق ولی پټوي حق چې صفت د نبی عليه السلام او ایتونه درجم دي حال دار انتم تعلمون ذالک ویږي پدې باندې چې دا کتمان حق دی لایق د سزا ده شپږم قبح احتیال لارتداد الناس چلونه جوړي وقالت طائفه ويو دل دال کتابنا امنو کشرانو توای ایمان روړی پاغه قرآنی کریم چې نازل کړی شوی په مؤمنانو باندې وجه النار پاول د ورځې کې او کفر کوي اخر او په اخر د ورځې کې لعلهم خایګ يرجعون رجوع کې دې کې تاویلین دي بلکې ثلاثه تاویلات دي مشرانو بکشرانو توین چې د سحر منځ بیت المقدس ته کړو او د ماسپخیم منځ چې کوم نو د مازیګر بیت الله شریف ته وکړ نو اهل کتابو کشرانو د نبی علیہ السلام دا ول د ورځې چې کوم منځ کړو بیت المقدس ته پاغي ایمان ولري او د اخر د ورځې باندې کفر وکړي کعبه بیت المقدس ټینګ کوي بیت الله پرې دی خایږي چې تاسو ټینګ پاتې شئ دی بم تاسو کعبه ته راوړئ دویم تاویل دا ډلې وای جوړې کړې ځای لاړ شي سحر د مانځنه بعد ایمان راوړی یاره ته رښتینی پیغمبري بس داسې ماخام کې داسې نور مؤمنانو ګورئ هغوی ته ووایي چې موږ وی چې دا به رښتینی وي خو دی رښتینی نه دی مونږ خو چې وکته د کې صفات نشته مونږ خو نه لاړو ایمان پر اورې وجانار وکفر واخره نور بم تاسو سره واپس راش لعلهم يرجعون حلل ارتداد الناس دا دویم تاویل شو دریم تاویل دا دی چې دغه دو تاویلات په دې کې معروف دي یا دریم تاویل دا چې هغه دوه کسان چې سنگسار شوی هغه زنات شوی محسنو علماء راولېګل چې لاړ شي امنو وجه النهار اول دورځ کې ایمان وروړی کې دې شې په دین کې بس انصاری دل نوي بیا چې کله درو باندې او اهلای مازیګر ته واپس خپل دین تراشه دا چلے جوړ کا اچھا دل تراله زمون په دین کې انصاری دل غیر رااله دا دریم تاویل ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تصدیق ملری لا تؤمنوا احدا بالنبوه یو کس لره د نبوت عقیده مساتای الا لمن دا لام زائده ده الا من مگر هغه څوک پیغمبر غنی تبع دینکم چې اتباع کوي د دین ستاسو او د قبله ستاسو څوک چې ځان ته يهودي وي بیت المقدس ته منځکینو پیغمبري ومنای دین سیوا د بلچا پیغمبري ممنای او بلچا پیغمبري بارک دا موای چې دا رښتینه پیغمبر دی او یحاجوکم غنی به ودی دلیل بازی کوي تاسو رند ربکم پنځ رب تاسو باندې دلیل بازی وکي چې دین ویلو چې دا رښتینه دی دا مکوي راځي ګران دی خان یادې کې تقدیم او تاخير کا تقدیم تاخير کا ولا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم یقین ملره د دې خبرې چې ور بکړې شی او کس لره دین او قبله
ومثل دا هغه اوتیتم چې درکړی شوی تاسو ته يهوديانو دا یقین مساته چې بل چاته ودا فضایل ورکول شي چې تاسو ته درکړی شوی دي مگر الا لمن تبع دینکم هغه ته د عقیده ساتي ولا تؤمنوا او یقین ملری د دې خبره یحاجوکم ان ربکم چې دا مؤمنان به تاسو سره ان ربکم دلیل بازیو کې او دلیل کې به کامیاب شي مگر دا عقیده دې چې تاسو سره بحث وکړي هغه چاته ساتي لمن تبع دینکم تقدیم تاخير شو دا تقدیم تاخير سره خپل لګي خانه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کړی دویم تاویل لا تؤمنوا بالنبوة الا من تبع دینکم چاته اقرار د نبوت مکوئ مگر هغه څوک چې تاسو په دین باندې وي ولا تصدقوا ايوتا احد مثل ما اوتيتم من العلم او دا تصدیق مکوئ چې ور بکړی شي او کس لرا مثل دا هغه معجزات او فضایل چې درکړی شي تاسو لرا چې علم د تورات د فلق البحر د منو سلوادان ولا تصدقوا تصدق مکوئ یجادلوکم عند الله چګنی دی بجګړه عند الله تاسو سره وکي لئنکم صح دینا زکتا سو د دین په دین کې چې کم دی غوړیا قل ورته وایا ان الهدى هدى الله چې اسلام دی دا ورټولو جواب شي نو ایوتا حدنا او یحاجوکم دا لمن تبع دینکم سره لګي استثناء شوا لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولا تؤمنوا ایوتا حدن ولا تؤمنوا ويجادلوكم عند ربكم دا یقین مساتای جواب ورکړه چې ان الهدى هدى الله دا دویم تاویل شو دریم تاویل لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء ما جاء به تاسو تصدیق د یو پیغمبر مکوئ پس کې چرات لکه مگر دا هغه څوک چې تبع دینکم تاسو په دین باندې او اچاتم د دې معجزات او عقیده مساته کم چې تاسو ته درکړې شي او فضایل درکړې شي دي مخافت ان یجادلوکم عند ربکم د دې يرنه چې ګنې دی بتا سره جدالو کې جدال نشي کولای دا دریم تاویل شو اول تاویل خپل دی لا تؤمنوا ايوتا احد مثل ما اوتيتما ولا تؤمنوا اي حاجوكم عند ربكما الا لمن تبع دينكما او دویم تاویل گزارا حال خدی لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بالنبوة ولا تؤمنوا ايوتا احد مثل ما اوتيتما ولا تؤمنوا ان يجادلوكم عند الله لانكم صح دينا قل ورتو ان الهدى هدایت چی دین الله دے هدى الله چی اسلام دے اوس دا خبره چې یو کس تم داسې فضایل او کرامات معجزات او نبوت نشي ورکولای ما اوتیتم نو قل ورتو ان الفضل بيد الله یؤتیه من یشاء مراد فضل نبوت دے اسلام دے خپل کعبه دا والله واسع رحمته علیم بمن یعطی لا چاته چور کې حال پیژني یختص برحمتی بدینه یا بنبوتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم ومن الكتاب من انت منه کامین گرده تاغل رب قنطارنا فقنطار سرام یا قنطار چکم نے غوی سرمن دسرو زر نڈکشی قناطر چکم نے اغب یا دری قنطارش مقنطرنه قنطارش یا قنطار چه دے غدول سوا اوقی دے یو اوقی سلویخ درہم دا حساب کو التمامخ کی اقوال ذکر کرل خمرات التمالی کثیر دے کتامینو گردے دلر پمالی کثیر بانی ودی لیکا دا کئی دے غطالرا بغیر دسترتیانا لک عبداللہ ابن سلام سے لیکن ومنهم بعضی دوی کیا غرین تامن ہو کتامینو گردے غیلر بی دینارن پیو دینار سرا نن ادا کئی دے غیلر تاتا مگر پیو صورت کے مادم تالے قائمہ چامیش ولاڑی پد باندے متقاضی غختن کے لکہ کعب ابن اشرف
دا خیانت بلا قبح لري دا. اوس مجاهدین او مومنانو ته پیغور ورکړي مومنانو ته ذالکا دا تاسو ته امانت نه در پوره کوي ولی رازکا بانهم قالوا دی و الیس علینا نشتقم من فی الامیین فاخذ اموال د عربو کې سبیل سلارا دوی وای دا د مکی معظم خلق چې دا خپل کتاب نری د ایمان خپل مونږ تروا دي پیغور ورکړي راستا سو مال روا غني او وای دوی په باری تعالی کذب دروغ لردا خبر اندزان نه جوړ کړی دا د یو کافر مالم دغلا په طریقه خستل رواني وهم یعلمون جهادو کا خغلا بنکه وهم یعلمون او حال لدی چې کوم یعلمون پویږي چې انهم کاذبون بلا دوی وای چې مونږ ته عذاب نشته بل العذاب علیم په دوی به عذاب وي او ګناه ورکشته من اوفا بعهدی چاچ وفا وکلام فبعهد الله یا وعده دا خپل سره چې خلکو څخه کړي وتقوا ځان او ساتره مخالفتنا فإن الله يحب المتقين بلا قبحا تحریف الكتاب دے ان الذين يقينوا كسان يشترون چاخل بعهد الله بنقض عهد الله وايمانهم وعهود وقسمون خپل باندې ثمنا قليلا عوض يسيرا اولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الاخره في الجنه خبر بونه کې دې سره باری تعالی خبر رحمت او بنه ګورې دې لره پر رحمت سره يوم القيامه پاک بنه کې دې لره د ګنانا دوی له پر عذاب وجيع او مؤلم دي وان منهم يقينا بعض يهود لفريقا خما طائفه يلون السنتهم چاړې راړې زبانون خپل بالکتاب بقراءه الكتاب فلستو د کتاب سره تورات ترجمه به کوله تفسیر به کوله جبه به واړول راوړول ور باندې بیا خپل مقصد پکې ښکارک دیر پاراړې راړې تحسبو چې تاسو ګمانو کې پاغې من کتاب چې ګنې دام د تورات ندي حال دا ما هو من الكتاب اوس قران کریم کې محرفین دا کار کوي کمزې کې چې د خېټې تاویل پیش کې نو جبتا او راتاو کې خپل تاویل پکې وړاندې کې ويقولون وای هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون دوی وای علی الله الكذب وهم يعلمون بیا به دوی سوال چې دا زمون کوم خبرې دي دا خود ابراهیم علی السلام او ابراهیم علیہ السلام مونږ ته په دې باندې امر کړو جواب راځي ما کان لبشرنا نج مناسب او بشر لرا ابراهیم علیہ السلام لرا عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام بلکې یو پیغمبر لرا مناسب ندي پدا سي وخت کې یو تی الله چې ورکې دل خدای تعالی کتاب لکه قران کریم انجیل او صحف دي والحکم فهم علم النبوه ثم يقول دا مناسب ندي چې به دې وای خلکو ته کونو شی عبادت بندگان عبادت کون کې زما من دون الله من غیر الله دا خو مناسب ندي چې دی وای عام بشر ته مناسب ندي پاتې لادا چې خواصي وای ولكن كونوا لكن امرهم لیکن امر کې پیغمبران دوی لره پدې چې کونو شی ربانیین منسوب للرب خلق ربانیین منسوب للرب یعنی علماء فقها عاملین بما فاغت ربانیین جوړ شي علماء جوړ شي فقها عاملین جوړ شي بما پاغت کنتم چې تاسو تعلمون الكتاب چې خای خلق ته کتاب او پاغت کنتم چې تاسو تدرسون تقرؤون چې لولې درس کوي یعنی خپل چې کم لولې او کم چې تعلیم کوي پاغي باندې عاملین جوړ شي ابن زید و ربانیین مراد اولاد دی والیان مجاهد رحمت الله علیه وی چې ربانیون د احبار د پاسري ځکه احبار علما دي او ربانیون مشایخ دي محمد ابن حنفیه وای چې ابن عباس سیب کله وفات شاه نو دی وای چې اليوم ما ربانی او هذه الامه د دې امت ربانی مرشه یعنی عالم با عمل مرشه دا اصطلاح را رستو براش ان شاء الله ربانیون چې کوم دی دا د علماء د يهوديانو پیرانو ته وایي يهوديانو پیران دا غینه تعبیر پر ربانیون سره وی او د يهوديانو علما دا غینه تعبیر په احبار سره وی لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت دا د يهوديانو متعلق
او د يهوديانو د عیسویانو علما هغه ته قسیسین وای او د عیسویانو پیران هغه ته رهبان وای ذالک بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستكبرون. دا نصرانیانو مطالب. او زمونږ د دین پیرانو ته محسنین وای والله يحب المحسنین. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یا لك ان رحمت الله قریب من المحسنین. قیسنا الله سے عبدالته په مظهری کې زې په ذیلی کې اولئک هم الصوفیه الکرام. د زمونږ د دین د پیرانو تعبیر په محسنینو کېږي او زمونږ د دین د علماونو تعبیر په علما سره کېږي. د اصطلاح درې دینونه دي. یهودیت کې علماو ته ربانیون وایي نه پیرانو ته او علماو ته احبار وایي. په نصرانیت کې علماو ته قسیسین وایي او پیرانو ته رهبان وایي چې لګر پیران. او زمونږ په دین کې پیرانو ته محسنین وایي او د علماو ته چې کوم دی دا تعبیر په علما سره کېږي فقها سره کېږي. ولا یامرکم امرنا کوي بشر تاسو لرا پیغمبران تاسو لرا پدې چې تاسو ونی سي فرشتگان بنات الله یا ونی سي نبیین اربابا مسجودان من غیر الله. دا امرنا کوي. کیف امرکم ابراہیم علیہ السلام څنګه ابراہیم علیہ السلام تاسو ته امر پدې کړل. تعجبی خبره آیا امرکم آیا امر کوي تاسو ته په کفر بعد انتم مسلمون. دا کفر دی. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ بلقب حیدادا چې بهترین پیغمبر چې ټولو پیغمبرانو داغه تصدیق کړی دی داغه نه منکرین دي. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ هغه وخت یاد کې چې واخیسته خدای تعالی وعده محکمه پیغمبرانو نه لما خامخا هغه وخت اتیتکما خامخا هغه کتابونه او حکمتونه اتیتکم اتیتکم چې درکم بیا زتا سولرا هغه کتابونه او هغه حکمتونه چې درکم زتا سولرا دا ما موصوله ده او دا من کتاب او حکمه بیان دما ده. هغه وخت یاد کې چې اخسته وخت تعالی او د محکمه د نبیینو نه لما خامخا کتب و حکمت اتیتکم ما اتیتکم چې عبارت د کتاب او حکمت نه ده. ثم جاءکم بیاراشتا رسول علیہ السلام نبی علیہ السلام محمد ربی علیہ السلام فاس رسول مصدق لما معکما نو وعده واخسته چې لتؤمنن به ولتنصرنه مدد دار چې خپل امت ته بدد د بشارت ورکوي او د په اتباع امر کوي. قال او خدای تعالی ورته اقررتم آیا قبول کې اقرار وکتا سی پدې او واخست تاسو پدې کار اسری وعده زما. قالوا ټول پیغمبرانو اقررنا. دا په ازل کې الته چې کوم دینو دا وعده خپل شوی و. قال او رب ذو الجلال فاشهد على ذلكما وانا معكم من الشاهدين على ذلك فمن تولى پسچا چې اراده کوم خو ګرځاو بعد ذلك الميثاق فاولئك هم الفاسقون. خارج دي د حد ایمان نه. اف غیر دین الله يبغون غیر د دین الله نه چې اسلام دې لټي دی عندك تاسره محبوبا. حال دا دې له لره اسلما اقرر گردن نهاد دی اقرار کوي من فی السماوات ومن فی الارض طوعا په خیسرا چهل السماوات دی وکرهن او په کرہ سرا او په تکلیف سره چهل الارض دی. کر هدائی کنه چې دلته په نفس باندې بوج وی تکلیف دی دنیا داري تکلیف دی. په دنیا کې فقط پیغمبران معصومین او اولیاء راسخین فی العلم چې صدیقین ورته وی چې هغه محفوظین دي. دغه دو جماعت چې کم دي دای په اطاعت کې توعن دي. یدین نو کرہ معنا دار چې په موږ او تاسو دا منځم بوجي روزم بوجي دار څه بوجي را باندې او هغه ته ذوقن خوند ور کوي. فرشتگانو باندې عبادت بوج نه داوی خوراک عبادت ته خوند ور کوي. انبیاء علیهم السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر المانی لیکلی کچاول چې اورس په مانځ تړې شوی کافر کیږي نه. بلال صاحب ته استرح لنا مونږ ته دمر آکا. بلال صاحب بغوک کې ګوتې کې خو اذان به شروع کا
ځکه هغه ته پته و چې د نبی علیہ السلام دمه په مانځه کې ده. نو د هغوی عبادتونه ذوقي دي او زمونږ عبادتونه تکلفي دي. نو اکراه نه او کرح نه مراد هغه تکلف دی. فقط په اهل الارض کې انبیاء علیهم السلام صدیقین راسخین فی العلم چې محفوظین اولیاء دي دغه چې کوم دی د عبادت ذوقي ګرځېدلې دي. او د دین حقیقت چې شهدا دي او که صالحین دي او که څومره موږ او تاسو علما او طالبان دي دا ټول په کرها کې راغلي. زموږ عبادت ذوقا نه دي. ممکن اخوان نشو چتولې وای چې زر دا پیټه کوشي وګونه چې فریضه ساقط شي. او هغه به په قبر کې مونږ کوي. یعنی قبر خدا ورو تکلیف نه دی. غایت لیلۃ اسری بی موسی یصلی فی قبری. موسی علیہ السلام په قبر کې مونږ کو. دا ابو داود دا مسلم شریف حدیث. نو دا ذوقی عبادت دي چې په قبر کې به نه پری دي. ویلیه یرجعون واپس کولې وشي بعد الموت. قل ورتوا آمنا بالله لا شريك له وما أنزل علينا القرآن وما أنزل لإبراهيم الصحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب تبعا والأسباط أولاد وما أوتي موسى التوراة وعيسى الإنجيل والنبيون من ربهم بطريق التبعية لا نفرق بين أحد منهم من ربهما لا نفرقو منگا جداوالی نراول بین احد منهم چکنی پا بازو ایمان لرو پا بازو ناداسنیو منگ طول پا طول منو ونحنو لو مسلمون مقرون لو بالعبادة ومن یبتغی غیر الاسلام دینا سوک چه اولتی غیر دا اسلام ندین هرگز با قبول نکلشی ددنا. بس نور اقوال منسوخ شل چه یهودی پا یهودیت کے خسرے گی وز با ایمان قبولی نبی قبول ترسو چه اسلام ترانش. وهو في الآخرة من الخاسرين مغبونين بذهاب الجنة ولزوم النار. كيف يهدي الله قوما سنگ بهدایتو کې خدای تعالی او قوم لرا چې کفر کړي بالله بعد ایمانهم وشهدوا یذل گوایم کړي چې ان رسول حقنا او راغلي دي تواضح دلایل. نسنگ بهدایتو کې نه کوي ورتا. والله بارک تعالی له القوم الظالمین. نزول د دې کریمه په حق د تماع کېو چې لس مرګري ځان سره مؤمنانو ځان سره مرګري کړو واپس مرتد شول. دوی ته هدایت څنګه وشي؟ اولئک دا کسان جزاؤهم بدلا بدد دوی دادان علیهم لعنت الله عذاب الله والملائکه والناس اجمعین زبانا خالدین فیها پر لعنت کې لا يخفف یا فیها زمر نار تراجی کې چې مدلول علیها د لعنت نه ثابتي نمشس په کول دوی نه عذاب یعنی په آخرت کې اگر کله قبر عذاب کې تخفیف امکانات شته. ولا هم ينظرون نبوی چې مهلت ورکړې شي دی له یوجلونها اجل نیټه باندې شي ورکولې مهلت باندې شي ورکولې. الا الذين مغرا کسان تابو چې رجوع کړي د کفر شرک من بعد ذلك واصلحوا عملهم فان الله غفور لمن تاب منهم او رحيم لمن مات على التوبه. ان الذين يقينوا كسان كفروا بالله یا كفروا بالانجيل وعيسى عليه السلام بعد ایمانهم بموسی علیہ السلام والتوراة ثم ازدادوا بزيد شوی کفرن دجات د کفرنا یعنی استقاموا للكفر بمحمد علیہ السلام والقرآن لن تقبل توبتهم اذا ماتوا على ذلك. قید بولگی هرگز با قبول نکلشی توبه دیا کچرتا پر کفر ملشولا. یا لم تقبل توبتهم بعد الموت مجاہد سے بوائی یا لم تقبل توبتهم حین الموت جکل روح چرغلق تراشی مالم یغرغر چرغلق تا چروح راغل نہیں توبه قبلیگی. لن تقبل توبتهم ما داموا على ذلك یا لن تقبل توبتهم بعد الموت على الكفر یا لن تقبل توبتهم حين الموت د مرگ پټیم کې چې چرغلق تراغه او دې به ایمان وروړي به نه قبلي. اولئک هم الضالون الهدى والاسلام. ان الذين كفروا بالله والرسول عليه السلام وماتوا على الكفر او مشي حال دار چې کفار هرگز به قبول نکړي چې یو کس د دین مل لار دی د کواله د زمکه ذهب النصر زرنا ولا يفتدى به اگر کفدیه کې ورکی په دې سر وزن په خلاص یم. اې دا مانند چې ګنې د چند د دنیا ورکې نو به وسیږي یعنی دومره خو چا سره نشته ولو بل فرض کې دومره ورکې نه په خلاصيږي. ځکه بل کیوای ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهما کدو چندم ور سره قبول ونکړي شي. سوره مائده دا وما لهم اولئك لهم عذاب اليم وجيع وما لهم من ناصرين من مانعين من عذاب الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز بتاسو حاصل نکئ نیکی لرا
مراد د برنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی منتها د بر د جنت ته لن تنالوا البر هرگز به حاصل نه کوي جنت تر دې چې انفاق کوي مما تحبون هغه مال نه چې خو خوي تاسو هغه مو خیرات کړي نه نو جنت نشي حاصل ولې صحابه کرام اکثر دغه ظاهر معنا پسې تلو ځکه دا چې نازل شو زید بن حارثه رضی الله عنه راغی یو خپل اسور سره جهاد به پیکاو و پټولا شیو کې ماته دا اس محبوب زیدا واخلې بیت المال تا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی یو وینځ ور سره وډیر ورته ګرانه وا ویدارته محبوب راغی آزاد کړه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغی یو وینځ ورته ګرانه وا آزاد کړه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی به روحه باغ چخکله کارې زور کې او 400 بوټي پکيو ویدارته ډیر ګران دی هغه خیرات کړه ځکه وی چایت راغی لن تنال البر حتا تنفقوا ما تحبون هغه مال چې ډېر درته محبوب یا هغه مو خیرات کړی نه هغه پورې جنت تتلې نشه یو معنا دا کداغه معنا د ابن مسعود سے واخستل شي او صحابه کرام واخسته دا نو مولیان او طالبان بدا جنت څنګه حاصلې ها مال محبوب خیرات اول ګران دی ګوره جب تلاش کا پجب کی لزگن روزی پنجوسی روزی سلگن پنسویزا زرگن پنزریزا محبوب کم یو دے پنزریزا سوالگر در نغواړي کم یو ورکه سوکشتره چې محبوب پنزریز ورکی جوړې د پاختر کې ځان ته کړی دی یو ډېر خو خدای یو بلدا یو طالب دی ولې د جوړن لري کم ورکه اخکلی چې ستا خو خره کابلا خکلی ورکول ډېر ګران دی ګوره ښا نو دا یو ځل وکي زندګۍ کې چې دا شرط لري شلن تنال البر هرگز به حاصل نه کوي جنت یو ځل محبوب مال چې صحیح هغه خیرات کوي دی واحد نمازان استلې دا ډېر سخت کار دی ښا نه بوج یو ځل تر شوی دی خو ماته ځان استلې ان شاء الله ځان تیو پاسي دو جوړې مې اختر تکړی وي یو طالب ته مې اختر پښپوي مې تا جوړنه لري نه مېخه جوړې مې راواخستې دواړه مرته کې خو مې دې کې خوخه چې کومه دې خوخه هغه د ځوان بچیم پاره ګوته کې خو چې کم په 300 روپۍ باندې په صدر کې ګندل شوی و قیمتي بس هغه زور په ما تیر شو باندې ورکا ورتا دا زور لري ګوري ښا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما ندا هرگز به جنت حاصل نه کوي ترسو پورې چې تاسو هغه مال محبوب خیرات نه کوي مال محبوب خیرات التمونګه دا معنا کړي او چې آت المال على حبه على حب و معنا مونږ دا وکړه على حبه المال هغه چې مال محبوب دی هغه مال خیراتي هغه دا به معنا جوړيږي دویمه معنا دا البر مراد د بر نه چې کوم نه حقیقت بر ده حقیقت بر ترغه پورې د ابرار نه جوړې ده نه شي ابرار نه جوړېږي نیکان نه جوړېږي ترسو تنفقوا مما تحبون دا چې مراد د بر نه جنت دی راي د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود عطا ابن ابي رباح امام مجاهد عمران ابن میمون امام سدی د ټولو راي ده یا معنا لن تنالوا ثواب البر د نیکی ثواب نشي حاصل ولې حتا تنفقوا ما تحبون مجاهد رحمت الله علیه کلبی وای دا آیت منسوخ ده په د زکات سره ابتدایي حکم ده د زکات په ایتونو منسوخ شوی ده اوس مسله د زکات تا او صحابه کرام ظاهر باندې عمل کړی دی بیا موعد نزانو باسي دا چې مراد د انفاق نس شیرین عبد الله ابن عمر سے مرفوع روایت راغلی مراد دلته د انفاق نه دال چې سړی روغ رمټ وینه بیماری نه څو خیرات کوي او مالی محبوب خیراتي عبد الله ابن عباس سے وایي چې مراد ته زکات مفروضه ده عبد الله ابن عمر سے وایي مراد ته جميع صدقات دي وما تنفقوا من شيء غجتا سو خیرات او د سشینا فإن الله به عليمنا پاغيبان یا پنیات استاسی باندې علیم دی دوی ویل چې دا باز اشیاء چې دا خو یعقوب علی السلام په مون حرام کړو داغه جواب کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل
ټول انواع د طعامونو چې نن ورځ په امت د نبی علیہ السلام حلال دي دا حلال د بنی اسرائیل لپاره مگر هغه حرم چې حرام کړی اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه په ځان باندې په نظر سره معروف دار چې د عرق النساء باندې وی کړه دینه چې ته جوړ شومنو محبوب هغه خبره خورم چې هغه د خوا او شو د داغیو من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نزول تورات نا تورات لا نازلم نو چې هغه په ځان باندې دا حرام کړیو دا د تورات مسله نه ده